زمونږ رفیق ته چا ویلي چې یاره بس دلته ثابت نه زه نه منم دا دیږي کې دا راغلی دي چې بس دوه ژوند دي چې دنیا دی او د آخرت دی، د برزخ نه راغلی زه نشم منلی. هغه وی خداسي چې په یو ځای کې یو مسله نه راغلی او بل ځای کې راغلی بیا به نه مانی بس نشم منلی. دا چې ضروري دلته ویلې وی ښا وی رب کریم فرمایي چې من ای شین خلقا څه شي نه پیدا ای من نطفه خلقه تعالی د نطفه نه پیدا کا فقدر ثم السبيل يسر لار د دنیا ته دراتلی ورته آسان کړه ثم اماته به تعالی را سره ملکی فاقبر به په قبر وردن کی جنازه په کراله مینس کی جنازه استور کی ویزه د مړي جنازه سره نه من او تعالی و ثم اماته فاقبر ملکی به په قبر وردن کی دا خو نه ویل چې بیاغه نه با جنازه رم پیوشي دا اوس خبره چې په دې کې بس بمرګراله زبل نه مانه او دوه ژوند رااله نور نو ګورا دلته معروف یادای چې معروف چې کوم نعمت په شکل او دلیل په شکل ذکر کیږي هغه ورته یادای پاتې شو د برزخ ژوندۍ له عقل منی نه نقل ثابتې یو ځل صداقت قرآن ثابت شي هغه به رستو در باندې په دویمه سپاره کې منی چې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اوس خبره دې کې روانه ده چې يهود لا صداقت قرآن تسلیم کړي نه ده دا په تسلیم کی یو ځل داغه نه بعد به ورته هغه اشیاء چې نقل پورې تعلق لري او عقل دخل نه لري بیا ورته رستو ثابتې. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الہ غزاد دے خلق لكم دویم نعمت شو اگر نعمت دے عالم صغیر ڈانچر انسان کی چیزون دے درکا اس دویم نعمت عالم کبیر دے الہ غزاد دے خلق لكم چی پیدا کری دے لکم ایل نفعکم لام دا نفع لپارا شو کذالک کدنا لیوسفا دارنگ منگ یوسف علیہ السلام تا چلو حیلہ خود لیوا حیلہ کی منگ وایو چې مطلق حیلہ دا ناروانه ده یوسف علیہ السلام ته حیلہ خودل شوی ده نو رستمی پتی بیان کې سوئی هغه وی دا خو کذالک کدنا خاصتا لیوسف دا علام خو تخصیص ته پاره ده نو دا خو یوسف علیہ السلام پورې خاص ونه تاسو ولې حیلې کوي نو جواب دار چې تفسیر المانی لیکلی چې کذالک کدنا لیوسف کې لام د نفع ده پاره ده کذالک کدنا لنفع یوسف یوسف علیہ السلام د نفع لپاره مونږ چل خودلو مونږ هم د مردا د نفع لپاره چل کو حیله کې د مردا څه شي نفع بهرحال دلته د علام د نفع لپاره استعمالي هو الذي لا اله ذات به خلقات چې د پیدا کړی لكم ال نفعکم د نفع تاسو لپاره ما فلس دی جميعا ټول هغه چې دی پزمکه کې په ون سره ټول پټول تاسو د نفع لپاره پیدا کړی ثم استوى اے ثم قصد وتوجه دیکھو تعالی قصد کو الى السماء الى خلق السماء پیدائش د اسمان لرا فسواهن پس برابر کړه د اسمانون لرا سبع سماوات و اسماننا مستویات لا فطور فيها ولا صداع هیڅ سریواله فطور پکې نشتا دا هغه موضوع دی چې علی حدیث د دین تقسیم عقیده ثابتوي او وای ثم استوى په معنا د ارتفاع سره وابیان چې تحریف کوي یو موضوع ده دوی د استوا معنا پر رفع سره کوي ثم استوى معنا ثم رفع الى السماء به تعالی اسمان ته وخت اول پزمکه کې به اسمان ته وخت به اسمانونه پیدا کړل. علامه قرطبی تفسیر خپل اول جلد یو سل شپږه صفحه باندې د استوا معنا پر رفع سره رد کړی دا چې دا روایت د کلبی عن ابن عباس دی ول کلبی ضعیفنا تفسیر د کلبی د ابن عباس سے ضعیف دی د ابن عباس سے بیا روایت د اکرمه سے بھی یا بد مکحول سے بھی او یا بد مجاهد سے دا شاگردان عمده دي او مکحول اگر که په شاگردانو کې خو روایت د ابن عباس سے پسند د کلبی سره ضعیف دی. سفیان ابن عیینہ ابن کیسان علی ابن حسین اودانگ دا ابی بکر دا دیکھولی رای دالا چه استوا پا مانا دا قصدو دا توجہ سر دے ثم استوا بے قصد کخوی تعالی السمائی پا اسمان تا دا دوی دا دیاقیدین گوره دیر بیکار وحبون روزی دوی داوی خوی تعالی پا دیزمکا کی مرکوزو یعنی دی کی پروت دلتاو بیا رفع الى السماء اسمان ته وختو
ګرځېدو دې شینو پسې بس دا به جوړول. هغه چې یو شی پیدا کوي نو هغه ځمکې ته راتلل او بیا اسمان ته ختل دې ته نشته دی. د هغه پیدایش کن فیکون سره دی. هغه پیدایش په کن فیکون سره دی. په دې سره نه چې هغه شي ته به راځي او هغې ته به چې دی نو بیا تفکر کوي، بیا پکې سوچونه کوي ډېر وخت، او بیا دا خبرې دا د مخلوق کارونه دي. خالق کار کن فیکون سره دا قدرت تام لري. هغه ثم استوى ګوره ان الله على كل شيء قدير دعوه ثابتې کنه څه شی پیدا کړی. دا ډانچه د انسان کې کته فکر وکړي دا ډېر عجیب ډانچه ده. ګوره هر څه په خپل اختیار لاسم خوځي، پیم خوځي، خبرې کوي، کارم کوي، سوچ مر کړي، دماغ کې کمپیوټر ور کړی، د سترګې کار کوي، غوګونی کار. څه عجیب شی دی دا. هم تفکر نه کوو. مونږ کله کله موبایل راواخلو تفکر وکړو یاره دا انګریز څه بلا شی دی، څه ناشنا شی جوړ کړی، خبره وکړه لندن جوړې شي. دا مونږه په انګریز کې تفکر وکړو کنه. تفکر چې وکړو خیر زمونږ د عقل کار پرېږدي. یاره وی دا موبایل یا دا کمپیوټر خو انګریزان دا شی جوړ کړی بالکل زمونږ عقل نه رسېږي ورته. دا کله چې د انسان عقل دغه سړي حقیقت ته ونه رسېږي دې ته حقیقت معرفت وایي. دا تا د انګریز پوره تعظیم په ذهن کې راوستو، پوره تعظیم. د خالق معرفت دارې چې وایي چې خالق استا پیژندل د انسان درک نشي کولی. تفکر به په صفت کې وکړي آخر به دې حد ته ورسېږي چې الهه دا ته څه عجیب ذات دی، زما عقل نور کار نه کوي. دې حد ته چې ورسېږي تا د خدای تعالی دغه صفت وپېژندو. عارف هم دغه یي چې تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدای بس دومره پوهېږم چې په باطله دې نه دي پوهه کړي، خو نور مې پکې ذهن کار نه کوي چې دا څه ناشنا کائنات دي جوړ کړي دي. ثم استوى بقصدك الى السماء اسمان لرا الى خلق السماء پیدایش د اسمان لرا فسواهن پس برابر کړ دې لرا مستویات. دا سوا به متضمن کې معنا د خلق لرا په تضمین مصطلح سره لغتن چیزی در بغل گرفتن او شرعن تضمین چاته وي. او فعل متضمن معنا د فعل اخر لره کې هغه فعل اخر چې متضمن دی راوایخلی وضعی کې په ځای د متضمن او دغه متضمن د متعلقات د متضمن نه وګرځي. نو کې دا سوا متضمن که معنا د خلق لره، خلق متضمن وضع که په ځای د سوا باندې، او سوانه مستویات جوړ که حال کې وګرځوا. خلقهن پیدا کړ خدای تعالی دا واسمانونه په حال کون د دې واسمانونو کې چې دا مستویات برابر پیدا کړل. اوس دا خبره چې هن ضمیر سبع سماوات تراجع دی او سبع سماوات مفعول دی او ازمار قبل الذکر راغی لفظا و رتبتن. نو جواب بدای چې دا هن دا مبدل منه سبع سماوات نه بدل دا بدل دی او ازمار قبل الذکر په پنځه ځای راوړی. اوله تنازع د بل رب حکم دار دنیا میں په ضمیر کې سلورم ضمیر شاد، پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وي تر ظاهره. پنځم هغه ضمیر وي چې بدل وي تر ظاهره. دا ضمیر مبدل منه له سبع سماوات ته بدل دی. دغه ځینو کې ازمار قبل ذکر علما مستثنا کړي روای ګرځول. په دغه ځای باندې علامه قرطبي د امام مالک صاحب قول راخلیو په وابیانو رد دی. هغه دا چې امام مالک صاحب ته څوک راغی د استوا متعلق پوښتنه وکړه، ډېر خفه شو، سر یې ټیټ که فکر یې وکړه، بیا سر اوچت که وویل ورته الاستواء غیر معلوم، الاستواء غیر مجهول، استواء مجهول نه ده، والکیف مجهول، والسؤال عنه بدعه، دا سوال هم ته بدعت دی. اراک رجلا سوءا ډېر بد سړی راته ښکاري، فاخرج عن مجلسنا، زمونږ د مجلس نه وځه، شاګردانو ته یې وباسئ، په دیکو دیکو یې بار ته ویست. نو دا دوی معنا د دې پر افعال سره کوي. خدای تعالی بیا بره وخته، دا ختل او کوزیدل او ناست او مرکوز په یو ځای کې ګرځول، دا مکان ثابت دی ورته. دا د حشویه فرقې عقیده ده چې د اهل سنت په خلاف دي. وهو بكل شيء عليم. دې پورې عقیده ده ان الله على كل شيء قدير، دا دور توحید په ضمن د قدرت تام کامل کراله. او دا قدرت تام کې درته د اسمان او د ځمکې خلق او بنازلېدل او انباتات دا شیو خودل، او دا غینه بعد د انسان ډانچې ته ژوند ورکول او دا غینه بعد اسمان ځمکې پیدا کول، دا ټول تفصیلی بیان کړ. دا هغه دعوه ان الله على كل شيء قدير، هغه دعوه اوس را معاد شو په ضمن دی او بل لفظ کې چې وهو بكل شيء عليم. دا دعوه توحید. الہ العالمین پارسیز باندې عالم دی. علم ازلی لري،
دا اشیاء داسې پیدا کړي دي چې تاروز قیامت کم شي ضرورت او هغه مخکې نه وته سیټ کړي برابر کړي. کنور نه بلد افغانستان پاکستان کې تا اکثر طالبان ګرځېدلي نغلو ډیم تم کتلې دي او بر رواني دي اخوا تم غر دی خوا تم غر دی مینس کې وته ناو ور کړی دا چا ورکه د تداپت او چې وخت کې د بجلی ضرورت راځي دا وبو بل خلک ډب کوي کدا غر داسې جوخ نه دا ډب به چرته جوړيږي هلته نغلو کې معمولی شان تک لخته غونې ځای پاتې کې دیوال کې جوړې دیم خاطر راځه بیا هم دا شان پراخه ده سروبینه لګراخ کته دي چې به تنگ ته جوړ کړ دیوال ورته پورته شو بل دیم ته جوړ بیا راځو د خوريدي لغمان په ساحه کې راځي او چې دا جلال آباد د سر تر رسیدي دا غرونه خوانه دی خوانه را کوس کړی دي دلته بیا ډیم ځای جوړې دو بیا وبیا کولای شي د پننګرار کې خوري ورې تلې دي ورسک ډیم ته چرشه د تورخم دا غرونه خو د مومن را جوخ کړی دي به پکې ځای برابر کړي بیا دا خوار شي دي ز پسند څخه الہ العالمین بكل شیء علیم په خوان اسمان زمکه پیدا کړل خو تاروز قیامت چې څه ضرورت دي برابر کړل پکې ونه چې ته تکړه ګلکاری کنه یوی کمرې وبو باسه هو کمرو برنده ته یو ځای کم ده نو وبو کې کم راغلي ډپونه جوړي پکې او الہ العالمین د تمام زمين د وبو استلی دی په یو خوا په بل خوا باندې تمام زمين دا وبو څومره وبو جمع کیږي هغه ته لاري ور کړی دی غرنم پکې شتري بیم لاري وبو ته یو ځای کې ډپ کیږي نه کته ډپ نه کې رواني به خپل ځای ته بدار راسي او هو بكل شيء عليم دا الہ په هر شی باندې عالم ذات دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یو طرف ته نعمت عام ذکر کوي چې تاسو نکاح آدم علیہ السلام نه خلیفہ کا نو تاسو تسلیم د دعوی زماو کوي چې هغه مطالبه د اعبدوا ربکم دا دمنه پځې کوي. بل طرف ته د بكل شیء علیم باندې نقلی دلیل دی الہ په هر شی عالم دی یو ځلی ویلو چې زه څوک پیدا کوم فرشتگانو چون چرا وکړل نبی خپل دین او منل چې لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی وذکر اذ قال یاد کاغه وخت دا ظرف د وذکر مقدر د پاره شو وذکر یاد کاغه وخت قال چې ربک رب کریم استا للملائکه فرشتگان لرام ملائکه دا د الوکت نه ده په معنا د رسالت سره او دام استاد من عند الله وخلق لرزی راځي انی جاعل فی الارض یقینا زګرځون کيوا یعنی خالق پیدا کون کې فی الارض پزمکه کې خلیفۃ یو خلیفہ لران. خلیفہ په قران کریم کې په دریو معنیو سره مستعمل دی. کله خلیفہ په معنا د ساکن راځي وسیدن کې ويجعلكم خلفاء الارض الہ ګرځي تاسو ساکنین د زمکه یا هو الذی جعلکم خلفاء الارض دا په معنا د ساکنین سره شو. کله راضی خلیفہ په معنا د بدل دا مما مزا سره او کله راضی خلیفہ په معنا د نبوت سره ز نبی ګرځوم دلرا. مثال هغه چې خلیفہ په معنا د نبی سره وی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یعنی انا جعلناک نبیا فی الارض مونږ ته نبی ګرځولې خلکو ته خلیفہ په معنا د نبی سره او دریمه معنا د خلیفہ بدل مما مضى لکه دې موضوع کې انی جاعل یقینا ذکرون کې فی الارض پزمکه کې خلیفتنا یو بدل د ما مضى من الجنه یعنی ازمکه کې وړاندې پیریان پاتو زړه پیریان نه په بدل کې یو مخلوق پیدا کوم چې آدم علیہ السلام انسانان دي بدل مما مضى من الجن دا په معنا د بدل سره. ځکه دا خبره کول چې خلیفہ په هغه معنا مونږ واخلو چې کوم خلیفہ مصطلح دی کنه نو هغه خو دې لپاره سره خلیفہ ځان ټاکی چې یا په د باندې کارونه ډیر شي ځان سره وزرا ونیسي زدا بازي کار به وزیر داخله کوي او بازي به وزیر دفاع کوي باچا ته وسکړتي نه وي. نو دا خبره کول په حق د الہ کې ممکن نه لا يعوده حفظهما اسمان عظمه کې ساتل الہ ستړي کوي نه ایواز حافظ دی او نظام چلون کړي په خپل نو د دې مسلو کې خلیفہ ته ضرورت نشته دی په دا معنا باندې. یا کله داسي چې
دا بادشاہ غائب شي یو کار پسې لاړ شي نو خلیفہ نا وزیر دې لپاره چې د عدم موجودګۍ په وخت کې کاروایی وکړي نائب نسی نو الہ العالمین باندې د غیاب قول کوله خو شاید د دام نشي ویل چې کار وکړا شنو به کار کول نو په یوه معنی خلیفہ د نائب په معنی نشي اخسته چې نشي نو ځکه مفسرین محتاجي وایي چې خلیفہ دلته په معنی د بدل د مما مدا من الجن سره ده یعنی مخکې دلته پیریانو د هغې نه په بدل کې یو بل قوم پیدا کوم چې آدم علیه السلام اولاد تاوید انی جاعل فی الارض خلیفة بدلا مما مضى من الجن سره پاره پیدا کوم لانفاذ قضایا چې د الہ العالمین فیصلې هغه نافذ کړي و هدایت العباد و اقامت الاحکام دا رای چې مراد دلته خلفه من سلف فی الارض نه دی رای د مجاهد او د ابن عباس صاحب دا او یو روایت دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم پرې باندې شته دی قالوا نبي فرشتگانو تعجبا واستخبارا واستفسارا لا اعتراضا وحسدا فرشتو دا خبر حسدا ونکلا اعتراضا ونکلا بلکہ تعجبا وکلا او دارنګ چې کوم نه دا استخبارا واستفسارا ځان پویولو ویل تجالو فیها آیت ګرځه پیدا کې په دې ځمکه کې منن هاغه څوک یفسد فیها چې فسادونه بغړی په دې ځمکه کې ويسفك الدماء خاصه په بوین لران اوس دا چې دوی ته څه پتا وا یا ورته اعلام ورکړی شو خودنه ورته کړی شو چې یو قوم بل پیدا کوم داسې صحنه به مخې تر رواني بیا دا کشف ورته وشو فرشتگان دي لوح محفوظ ته ور په خدای شي چې وګوري په خپل چې داسې مخلوق به دا کې صبر روانه وي بیا ودی مين کې له بچیان بن خطي جنگونه به ویني بتوي او یاد او چې دا دی قیاسن استدلال کړیو مخکې پیریانو د انسانانو په پیریانو قیاس کړ چا دې پیدا کړ توي کې دی وین توي ونحن نسبح حال دار مونږ چې کوم نه نسبح بحمدک تسبح و تسبح په معنا د تبعید سره را نو تسبح د خدای تعالی معنی څه شي تبعید الله عن سوءنا د عیوب او د بدینه د باری تعالی لريواله عبارت د دینه چې من سبحا فی الماء فلانی سړی غپه په بو کې والا بعید جوور پکې لاړ صباحت جوور لامبو نسبحون منگا تسبیح وایو ابن مسعود او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او مراد تسبیح نسولات دے نحن نسولی من منزنا کوتاتا پہالے کون زمن کی متلبسینا بحمنکا چمنگ متلبسی پسناستاوانے دین قول لقطادہ سے دے نحن نسبح من تسبیحات ظاہری و سبحان اللہ ذکر کو دا وایو درین قول ابو صالح رحمه الله دی هغه مراد د تسبیحنا تعظیم دی نحن نسبح تعظیم ستا کو متلبسین په حمد ستا باندې سلورم قول د محمد ابن قاسم الانباری دی هغه وای نحن نسبح یعنی نحن نتذلل ونتواضع من عاجزی کو او تذلل کو تا متلبس یو په حمد ستابانی ونقدس لك یا لام زید واخلاین نقدسک وننزهک من پاکو تعالی را عیوب نسبت دتن کو تقدس تا بیانو قال اوی رب کریم ورتا ان یقینا ذچیمان اعلم ما لا تعلمون ذا اعلم زیات عالم یمان او یا صغر متکلم دا انی اعلم علم لرم ما پاس لا تعلمون چتاسو علم نلرین یعنی فی شان ابلیس دا پیدا کوم دے امر کوم امتحان جوړوم دے ابلیس انکار کوي بے دار امتحان به جوړیږي ما ته علم نه تاسو ته نشته دی نو انی اعلم معنا انی اعلم غیب السماوات والارض ذکر است ورتوی چې قال علم قل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض نو دا شبهه تراشی چې دا لفظ ورته نو ویلې دا ویلې دی
ذکر چې انی اعلم ما لا تعلمون کې اشاره دې تر چې عالم غیب السماوات والارض ما لا تعلمون، ما ته یو کلی علم غیب دی چې تاسو ته نشته. که عالمو صيغه ده متکلم شي نو ما لا تعلمون به ما مفعول شي، انی اعلم ما لا تعلمون. او که عالمو صيغه اسم تفضیل شي نو بیا به استعمالو کی په من تفضیلی مقدره سره. تاسو جامی کی ویلی دي چې اسم تفضیل چې کوم نه هغه په مفعول ظاهره کې عمل نه کوي، که کوم صورت دا سراغه چې هغه ته مفعول ظاهرا راغی نو بیا به هغه ته دا اسم تفضیل دا لفظ نه یو فعل مقدر راو باسي، او هغه مفعول ظاهری به دا فعل مقدره معمول ګرځي، اسم تفضیل به نه ګرځي. اسم تفضیل چې کوم نه فاعل کې عمل کوي په مفعول ضمیره کې د کوحل مسله کې ویل تم کوي، خو په مفعول ظاهره کې عمل نشي کولای. نو کدا چې غیر اسم تفضیل شنو ما لا تعلمون خو موصول ماصله اسم ظاهر جوړیږي، پته کې عمل گنجائش نشته. که صيغه متکلم یې واخلې چې اعلم بیا خو هغه مفعول شو، که صيغه اسم تفضیل واخلې بیا به تقدیر راو باسي، بیا معنی دا انی اعلم زخط ویغم من کل من یعلم ما لا تعلمون، دا هر هغه چانه چې علم لري هغه څه چې تاسو په علم نه لرئ. اے فرشتو چې کوم علم تاسو ته نشته دی او هغه سړی په علم لري نو کل من یعلم ما لا تعلمون دا ټول نم عالم زیما، یعنی تاسو نه عالم شته دی، تاسو نه عالم شته دی لکه آدم علیہ السلام، خو کل من یعلم ما لا تعلمون اے فرشتو چې په کوم تاسو ته علم نشته دی او هغه ته شته چې انسانان دي نو کل من یعلم نم عالم زیما، انی اعلم من کل من یعلم ما لا تعلمون. دا پاغه صورت کې چې تعلمو اسم تفضیل کې اسم تفضیل په مفعول ظاهره کې عمل نشي کولای بدون تعویل نه، نو بیا به ورته فعل مقدر راو باسي د لفظ د علمونه، نو انی اعلم من کل من یعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الاسماء كلها، او خودنو کلا آدم علیہ السلام الہ العالمین، آدم علیہ السلام تعالی اسماء آدم من كلها طولون. یا مراد دا اسماؤنا اسماء الخلائق دین دا مخلوقات و انواع نمون ورخدلان. یا مراد دا اسماؤنا اسم کل شین حتی القصعان نکاسو نمون خودل. امام مجاہد سیبا اور ابن عباس سیبا القطار سیب دار ہے دا اسماء کلها حتی القصعان کل اشیاء نمون ورخدل. یا مراد دا دینا اسماء ما کانو ما یکن دین بقول بعضن. یا مراد دینا اسماء الملائکه دی دا قول دا ابو العالیہ دین. یا مراد دینا اسماء دا ذریی دا اولاد دی تاروز قیامت دا قول دا ابن زید. یا مراد دینا اسماء اللہ تعالی کلها نفع تعالی اسماء دی و صفات دی. او مراد دا علم اجمالی دی دا ور خودل. الہ چې چاته څه خودنی او کېل ته عقل کار به نه کوي، اوس دا عقل نه مانی چې دا یو ذهن دی راپورته شي، دا یو ذهن کړه دی خنابات د نرو خزو نمونه نه زیږي. نو اسماء کلها تاروز قیامت دا دومره څنګه یاد کړل؟ ها نو پنځپریان خو نقل نه مانی عقل پسې دي. معتزله دي کنه، معتزله وی قبر عذاب نشته وی عقل نه مانی، دا اعمال تلل نشته وی عقل نه مانی، نه هر شي عقل پسې عذاب قبر نشته وی عقل نه مانی. نو دې مسلو کې چې کوم د شراشي دي دومره نمونه څنګه ورته یاد شوه، دومره خلکو دا یادېږي دچا مستاور کې څه کار دی؟ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. قران کریم وی ورخدلی دی، معلم الله دی او متعلم آدم علیہ السلام دی، ورزده کړل ورته. خدای علم د دومره اشیاء او د ذهن او عقل کې نه ویخا، دا په قلب کې وی دي تشرح صدر وای او د زړه سینې چې چا کولای شي هغه به دومره علم می چې د دنیا علم دغه مقابله کې چانس کې بیا هغه ډیر لوی پانه لري، او دا ځین چې کوم دی دا دومره کار نه کوي، دا درک نه کوي دومره اشیاء. علم آدم الاسماء كلها. او نن سبا چې د اشیاء کې څوک فکر کوي او چې دا زما ذهن نه مې ډېر کمزوري عقیده لري، ځکه چې 120 جی بی کمپیوټر راغلی دی پاکستان پرېږ دی چې ټول دنیا نمونه راواخلې پکې ورواچوي پراته وي پکې.
او چې بیا څنګه ورته بټن دباو کې کلیک پیو یا چې څوک واړې ورته راوځي پکې ها نو یو کمپیوټر یو پروسیسر کې یادونه شانت شي یو انګريز جوړ کړی دی دنیا نمونه درک کولای شي او الٰه العالمین د آدم علیه السلام په وجود کې په زړه کې د اسمان نشي درک کولای دا ډېره کمزوري عقیده ده چې انګريز ته لري خو خدای تعالی ته نه لري انګريز او دوی به وایي موږ موحدین یو څه ناشنا عقیده ده خپل خدای ته ډېره کمزوري عقیده ده او علم آدم الاسماء كلها کله بوینه باز نمونه وته خودلی ستا پکې څه کار دی کله غوي ټول وته خودلی دي او دا خو بیا ډېر علم ته ثابتېږي دا ټول علم چراغون کې ما اوتیت من العلم الا قليلا دا ډېر لږ دی خالق د علم په بدل کې ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړه خدای تعالی هم دغه مسمیات یا هم دغه مخلوقات علی الملائکه په فرشتگانو باندې دا اسمان و تعبیر په مسمیاتو کې زمير د هم براجه کې ورتا فقال پسوین الہ العالمین فرشتگان لرا تبکیتنا وتنبیها علی عدم صلاحیت الخلافه اگاهی ورکول چې تاسو صالح د خلافت نه یا بس ورته ویل انبیونی خبر را کوي مال را باسماء هؤلاء پنمنو دغه سجنو باندې دغه مسمیات باندې ان کنتم صادقین کچریه تاسو صادقین پس شي کې صادقین یې ان کنتم صادقین چې انهم يسفكون الدماء شټول پټول بده ویني توي دا دې تفصیل ونه کنه دی به ویل چې بازي به ویني توي اولیاء کرام او انبیاء علیهم السلام هغه په کې دا کارونه کوي دا دې په کې داسې شخص پیدا کوم چې دومره علمي قوه لري چې تاسو نه لري علماء ظواهر دي نخلي کولو دي مشایخ خپل بند دي ځکه چې یا تقاریر لهجه لري نه هر مولا چې تقریر ته پورته شي د علم فضیلت کې علم آدم الاسماء كلها وګوره کمال ټول په علم کې دی کنه کمال که په علم کې نه وي نو ګوره فرشتگان آدم علیه السلام ته چې په سجده پریوتل دا د علم وجوا د طالب په دې نه پوهی چې هغه علم نه مراد قاضي هم دلاره ولې آدم علیه السلام قاضي هم دلا ویلو که منطق او فلسفه ویلو او که نحو صرف ویلو که اصول معانی ویلو علم آدم الاسماء كلها چې ویلو شاګردي به چانه کړي وا کوم مدرسه دارلوم کې وخت تیر کړو دا علم ټول چې راواخلي دا علم القلب دی علم الباطن دی انشراح الصدر دی دا علم دی هغه علم فضیلت نه به د مولا جواب بند دا نه یادې نه پیران شیخانه څه ذکر کوي راون شي خلک دي دا او ته به سره علم نه وای صفات کې دا پیش کوي ځان چې ګورل ته علم صفات نو علم راغی صفات خدای علم ظاهر نه راغله علم ظاهر نور دې صفات ثابت کړي نه ثابت دلته چې کوم علم دی دا علم القلب دی علم انشراح الصدر دی دا د زړه علم دی العلم علمان فذاك علم نافع العلم علمان فعلم في القلب وذاك علم نافع وعلم على اللسان وذاك حجة الله عز وجل عليه علم لسانی کې موږ تاسو لګیایو او الٰه العالمین دې موږ تاسو ته علوم قلبی راکې یمین په باندې و یا علم مقاصد دي او دا خپلته دلیل دی که موافق دی عملو کډیره خلک نه بیا په جهنم کې به یو کس پروتي دا يهود او نصرانيان او دا څومره خلک چې دي دا به داغه د بدبوئی نه تنګ شي ټول به جلوس وباسي چې دغه ته دغه اړخ نه بدبوئی را روانه راځي چې ورشو چې داسه چل دی چې راشل ته یو سړی پروتي وي تاسو به د عمل کول استاد بدبوئی نه هم جهنم کې تنګ شو وې زه مولا ما به تقریر خلکو ته کول خو خپل به عمل ور باندې نو دا حجت الله عز وجل د دنیا خلق به د بدبوئی نه په جهنم کې تنګيږي بیا یعنی مقصد مداره چې المظاهر د فرضیت خپل دلایل شته دی غوانی ول پکار دی دا چې کوم آیت دی علم آدم الاسماء كلها دا تلقی بالقلب دا د تعلیم نه دي چې مدرسه کې د ذکر فتلقى آدم من ربه کلمات تلقی بالقلب دا ذکر القاغان ورته شی د ذکر دي دا ځان ته علم دی خبر ورکړي بس ما هؤلاء المسميات ان کنتم صادقین انهم يسفكون الدماء كلهم طول بوینه ته کې پدې کې صادق یادا فرشتو دا ویلو چې ان الله لم يخلق خلقا هو اکرم منا مونږ نبی عزتمن مخلوق و تعالی سره پیدا کینا دا خپل کې دا خبره کړی و ان کنتم صادقین فی انی لمخلوق خلقا اعلم منکم واکرم منکم الیا که تاسو صادق وي پدې کې چې زب تاسو نه علم او یا تاسو نه زیات علم والا نه پیدا کوم انو خبر را کوي راته قالوا فرشتگانو سبحانك لا علم لنا پاکی تعالی ران نسبحك سبحانا
لا علم لنا نشتا علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر هغه چې خودنه کړی وتا مونږ لرا انک یقینا ته چې انت العلیم وانت علیم ذات پاسمان ریاسی او په کائنات باندې الحکیم خاوند حکمت الا ته چار څه پیدا کړی کې ستا حکمت نه دی بس آدم علی السلام پیدا کا یعنی حکیم ذات پسناخ پلکے حکیم ذات پشراخ پلکے اور حکیم ذات پختیاتو دا عبادو کے دغد آدم علیہ السلام پیدا کا یو خطا ورنوکلا پخطا کے حکمتو بس راکوزی کے گنا راکوزی کے رجانتنا دنیا دار امتحانی جوڑ کا تا حکیم ذاتے نقلی دلیل دا فرشتگانو باندې دعوه دا انه بكل شيء علیم ثابت کړه چې انک انت العلیم الحکیم دا نتیجه شو. قال یا آدم انبئهما آدم علیہ السلام خلیفہ جوړ شو بدل د مامزانه جوړ شو او کم چې خلافت مصطلحه دی دا غیر پاریول شرطونه دي کدا ورکه یو خلیفہ به جوړیږي یعنی خلیفہ به نشرات لې یو شرط داغه نه دا چې دا به من قریش وي الائمه من قریش دویم دا چې دا به مجتهد وي مقلد سره نشي جوړېږي خلیفہ به مجتهد وي دیو جنا دا څلور والا یاران چې کومو دا خلیفګانو نبی علیہ السلام فرمایي 30 سنه به خلافت په زمانه بعد داغه نه بعد به امارت شروع شي داغه نه بعد به سلطنت شروع شي 10 کالو باندې حضرت علی سے وفات شو د هجرت نه بعد نو دا خلافت ختم شو اوس معاویه سے تب خلیفہ نه وای خلیفۃ المسلمین نه امیر المؤمنین بوای هغه تبع امیر المؤمنین وای هغه خلیفہ نو امیر المؤمنین حضرت حسن سے یا عبداللہ بن زبیر سے یا داغه نه بعد بادشاہان دا امارت او بیا امارت عباسیہ او فلان فلان داغه نه بعد سلطنت شروع شو بیا چې خلافت راځي یوازې خلیفۃ الله المهدی امام مهدی خر زمان به خلیفہ جوړیږي امارت اجازه شته دی کیدی شي چې سړی امیر المؤمنین جوړ شي خو خلیفہ نشي جوړېږي خلیفہ به مجتهد وي او مجتهدین دی دور کې ممکن دي خو غیر موجود دي یوازې مهدی خر زمان به دینه بعد بیا مجتهد جوړیږي اب خپل سنت خپل اجتهاد وکړي نو دویم شرط دار چې دا مجتهد وي دریم شرط دا ماهر بوي فی امر الحروب فوجي بوي ماهر بوي فی امر الحروب د جنگ په کارونو کې به تکنیکی چلونه لري او دې بچ کم دی خو انساني په حرب او په جنگ کې ساده سره د جماعت امام خلیفہ کینا هغه خو فوجي سره ښه پوي او پریشانه باندې سلورم لا تلحق رقه فی اقامه الحد دمرا نرم زړه والا صوفي بم نه شاغل تدغل لاس پرې کېږي دلته د پوخ سترګو کراماتي او یا چې کوم نه په دروال کېږي دلته سره جړه شروع کړي د باندې سړي دا ډېر نرمي هغه چې کاسم یو کار کېږي دی ته جاړي نو رقت با د پزړه کې په اقامت الحد کې نه د حد په نفاذ کې ډېر متشدد او سخت سړی وي پنځم شربوي غلام بنوي او شپږم مسلم به کافر بنوي اوم ذکر نارینه به زنانه بنوي بنظیر تبوت نور کې او وطن سلیم الاعضاء اندامونه وي چې کوم دی برابر وي پټول اندامونه به جوړ وي نه هم عاقل وي دا خوخيار انسان بوي لسم بالغ بوي هماشم تبا دان ورکی یو لسم عادل بوي ظالم بوي دا د شرایطو د خلافت ما علامه قرطبي اول جلد کې په صفحه یو سلو دغه آیتونه دلاندې ذکر کړی دي قال يا آدم وإله العالمين آدم عليه السلام انبئهم خبر ورکا دوی لرا بیا اسمائهم پنمونو دغه مسمیاتو سره یا پنمونو دغه مخلوقاتو سره آدم علیہ السلام راوړل نشه ټول ته بیان کړه فلما انباهم رب کریم فرمای هر کله چې خبر ورکا آدم علیہ السلام هم دې فرشتگان لرا بیا اسمائهم پنمونو دغه مسمیاتو سره قال الم قل لكم نو رب کریم فرشتگان لرا اینو ویل ما تاسل استفهام تقریری دی بلکې ویلیو چې یقینا چې اعلم غیب السماوات والارض خپویګم په غیب اسمان د زمکو باندې دلتم ګورا انی عالم ز پویګم یا څنګه متکلم را نو بیا غیب السماوات والارض مفعول ظاهرا صحیح شو او کچرته دا څنګه چا واخل اسم تفضیل انی عالم ز خپویګم نو بیا مفعول ظاهرا دې ته ناراضي بیا ودا سوای انی عالم من کل من یعلم غیب السماوات والارض اسمان او زمکه کې په باج غیوب کا انبیاء علیهم السلام او کرام علم لري په باج اشیاء نو په دې ټولو کې اعلم ما ذکر په کل علم لرم دې په کل نه لري یعنی کل من یعلم غیب السماوات والارض اسمان زمکه کې په غیب د اسمان او د زمکو چې څوک څه علم لري بازه
نز انی اعلم من کل ما یعلم، هر څوک چې پدې کې لګا لګا برخه لري هغه ټولو کې عالم ما. دا چې متکلم اسم تفضیل واخلې به بلا تعویل کې، او کله متکلم څخه واخلې به تعویل ته ضرورت نشته. وعلم ما تبدون، او علم لرم پاغه چې تاسو ښکار کوئ، ما کنتم تکتمون چې تاسو تکتمون چې پټوي. مراد د ښکار کول نه څه شی دی؟ هغه دا چې تجعل فيها من يفسد فيها، او مراد د پټول نه دا چې دی خپل کې ویلو چې خدای تعالی ته عزتمن مخلوق د فرشتونو بل نشتا، نو چې ورو خو د چشته کنه هغه انسان د تعظیم سجده باندې دی مامور کړ. یو دویم قول دا دی چې د ابلیس کم دی اول اسمان کې معلم وو، د ازمکه تراکوز کړی شدل ته تعلیمات کول، نو فرشتګانو ډله ور سره وا. آدم علیہ السلام د عرفات میدان کې راتنا پرتوا الله پاک حیات چولې شوی نو ابلیس د نور فرشتو ته وی چې دا شخص کې خدای تعالی حیات کی او تاسو ته امر وکړي چې د تابع شي تاسو بچ کوئ. فرشتو ورته موږ خدای تعالی اطاعت کو. ابلیس په دې ځل کې وویل کله په ما مسلط شه نو زه به مخالفت کوم، کله په د مسلط شوم دی به هلاکوم. نو معنا دا ده چې اعلم ما تبدون، ای فرشتو چې تاسو ښکارا کا مقابل د جواب د ابلیس کې چې موږ به د تعظیم کو کوم تامر شو. وما کنتم تکتمون کې اشاره ده چې ابلیس په ځل کې پټه وساتله چې کدا په ما مسلط شي د مخالفت کومه، کله په مسلط شمه نه به هلاک کم یاغه ته اشاره. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، هغه خیات کې قلنا چې موږ فرشتگان لرا سجدي ولګول آدم علیہ السلام ته. سجده کله راځي په معنا د انقیاد سره. والشمس والقمر يسجدان، يسجدان معنا ينقادان لأمر الله تعالى. او کله راځي سجده په معنا د صلات سره، لله يسجد لله يصلي. او سجده راځي کله په معنا د رکوع سره، وادخل الباب سجدا، رست را روان دی تاسو ته سباتا یعنی رکوعا په تعظیم انحناء سره. دلته چې فرشتي مامور شو په سجدي باندې آدم علیہ السلام ته، دې کې علماء قولونه دي. بعض علماء وایي چې دا سجده حقیقي وه چې وضع د جبهې په ځمکه باندې وه. لغتا سجده ویل کېږي تذلل ته، او شرعا ویل کېږي وضع الجبهه على الارض على قصد العبادت. خو په حقیقت کې دا سجده الہ ته وه، آدم علیہ السلام پکې قبله ګرځېدلې وه. لکه مونږ چې بیت الله شریف ته سجده کړو نو سجده خالق ته ده، خو بیت الله شریف قبله ده. که چا بالذات بیت الله شریف ته سجده کې خو د کاڼې دی په مشرک کېږي. ګورئ که دا عقیده وه چې زما دا سجده حقیقتا هم د کعبې ته ده، خالق ته نه د کعبې ته نه، خو کاڼې دی بیا خو په مشرک کېږي. او خو سجده خالق ته دی دا قبله ده. نو سجده که حقیقي مراد شي چې د اکثرین رایه داره چې سجده حقیقي شوې وه، دا سجده خدای تعالی ته وه، خو جهت د سجدې قبله چې وه آدم علیہ السلام ته نه ګرځېدلې وه. دې کې تعظیم ته اشاره راشي که نه. بیت الله شریف څومره معظم دی، اگر که سجده مونږ خالق ته کړو خو جهت ګرځېدلی دی نو څومره معظم دی، څومره د قدر په نظر ورته خلک ګوري. دویم دا چې سجده الہ العالمین ته وه، خو آدم علیہ السلام سبب ګرځېدلی و، او دخول د لامه په سبب باندې کېدی شي. لکه اقم الصلاة لدلوک الشمس، قائم کا مانځل را لدلوک الشمس، یو وخت دلوک الشمس یا بعد دلوک الشمس. نو دلته لدلوک الشمس که داسې معنا څوک وکړي چې د انور لږ راوخلي چې سجده ورته کوه او مونځ ورته کوه، نو دا معنا خو نه ده. خو دغه وخت چې دا سبب وګرځېږي نو لام په داخل شو. نو آدم علیہ السلام سبب د سجدې ګرځېدلی او سجده الہ ته وه. او یا مراد د سجدې نه سجده لغوي ده چې انحناء ده، تعظیم وکړي آدم علیہ السلام. سجده تعظیمی په مخکې امتونو کې حلاله وه، زمونږ په دین کې حرامه شوه. د هغې په بدل کې زمونږ امت ته د لاس او د خپو ښکلول ورکړی شوي دي. تفسیر روح المانی یا معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب روح المانی په هغه کلمه کې چې وخروا له سجدا په هغه ځای باندې د سورت یوسف د آیت لاندې لیکلي چې د هغې په عوض کې زمونږ امتیانو ته د لاس ښکلول ورکړی شوي دي. زمونږ چې کشران د مشرانو تعظیم کوي تقبیل الید به کوي یا تقبیل الرجل به کوي،
هغه به چې تعظیم کوله سجده انحنا به کوله. دا زمون په دین کې ناروا او حرامه. سجده نن سبا کا زمون دین کې چاوکړه مخلوق ته شرک نه ده. یو سجده تعظیم ده، یو سجده عبادت ده. سجده تعظیم شرک نه ده، سجده تعظیم حرام ده، او سجده د عبادت چې ده دا شرک ده. دې کې فرق دی. ځکه یو شی چې شرکی کنه هغه پر دین کې شرکی، او سجده تعظیمی په نور دینونو کې روا وا، نو چې دا ال تروا نه دلته به حرامه. شرک مو وایي، که شرک شنه ده خو دین کې روانه ال تر روا شوی و. وسجدوا سجده وکړه آدم، فسجدوا پس دې سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس نه کړه. دا علماء دلته مختلف دي چې ابلیس کان من الملائکه ام لم یکن، فرشتہ و کنه وا. سعید ابن جبیر په دې باندې قائل دی چې دا فرشتہ نوا دا اصلا پیره و. دلیل پیدا وای چې وکانه من الکافرین، کان ماضی باندې ډال له و دې کافرانو. او دندا چې کان من الجن ففسقا و د پیریانو نه. دا کان استدلال کوي. او دارنګ فرشتي لا یعصون الله ما امرهم يفعلون ما یمرون، نه فرمایي نه کوي. لیکن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابن جریج، سعید ابن مسیب، قتادہ دوی ټول په دې باندې قائل دي چې دا استثناء متصله ده او ابلیس من الملائکه وو. بیا ویستلی شو پیریانو کې داخل کړی شو. دا غیر پر مضبوط دلیل دار چې قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دا امر د سجدی تعظیمی ل آدم علیہ السلام دا فرشتو ته شوی دی، بل چاته نه شوی، پیریانو ته نه شوی. پیریانو خو یو پیرین سجده نه وکړي، نور لعنت نه کړو. موتان سجده نه وکړي، ونو مت نه وکړي. نو دا سجده امر چې شو فرشتو ته شو. نو چې ابلیس سجده ونه کړه، نو بیا خدای تعالی لعنتی ولیکو. ابا ویلو چې ما ته خو نه دی ویلي. زېما پیریو تاکل پیریانو ته ویلي چې سجده وکړي، تا خو فرشتو ته ویلي. نو اقوا دلیل د جمهور دار چې دا من الملائکه او چې امر ملائکه ته شوی دی. کدا د ملائکه نه نو خاصم بهر بیا کنه. ولی دې معمولی په دی باندې او بیا ولې ورته خدای تعالی وایي الله سجدت اذا امرتک، ما چې درته امر وکړ ولې دې سجده ونه کړه. ابلیس به ته ویلي چې ما ته کله امر کړی دی، په فرشتو ته کړی دی پیرین. نه دا و من الملائکه رستو ګرځیدل چانه ده. دا چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون، دا قضایا محمدی دی. غالب اوقاتو کې دین عصیان نه کیږي. دا غوښنه دا جواب کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. هر چې جواب د کان من الکافرین نه دی او یا د کان من الجن نه دی، محققین وایي چې دا په تاویل د سوار سره دی، سوار من الجن. دا بیا د پیریانو نه وګرځیدا. او کان من الکافرین معنا کان فی علم الله من الکافرین، او یا کان معنا سوار من الکافرین، رسل د کافرین نه وګرځیدا. ابا انکار وکړ ابلیس، واستكبر من راړه، واستكبر ځان له وګڼه. وکانا ولا پایل الله کې یا وګرځره د من کافرین نه کفر کوونکو نه منکر شری. ما ورته امر وکړ چې سجده وکړي، مخالفت یې وکړه، سمر رجیم نه کا سهل ته ورسو. انسانانو اعبدوا ربکم، تاسو نن یوم طالب کړی رحمان دا تاسو د منکرین نه مګرځي. جن دې ابلیس باندې بلانتی شي. اوس ورته وایي آدم علیہ السلام جنت کې یو خبره مې ورته کړې وه، هغه مخالفت وکړه. ښه اوس جنت نه مې راویسته. انسانانو تاسو نن یو مطالبه چې اعبدوا ربکم، مخالفت مه کوئ. که مخالفت هم وکړه تیار جنتی مې جنت کې پرې نه ښودنه، تاسو به څنګه وردن نه کوم؟ نن وردن نه کوم. بیا وقلنا یا آدم اسکن، او موږ آدم علیہ السلام اسکن سیگان تک وزوجک و بیبستال جنت جنت کی، وکلا و خوراک وی منا دی جنتنا رغدن پراخ واسن کثیرن.
او کچرتا نزدی شوی فتکونا فتسیرا او بگردی گئی من الظالمین من الدارین انفسکما بالخطا دا ضرر رسون کنا زانو تا پخطا سرا که نزدی شوی نا ضرر رسون کی بشوی زانو لرا پخطا بانگی زان تا ضرر رسوی دا چې دا بوټه د سشي بوټه وو نو دی کې عبداللہ بن سلام کعب الاحبار عبداللہ بن عباس محمد بن کعب عطیہ امام قتادہ امام مقاتل د دې ټول را ده چې مراد د دینه غنم بوټو سنبلا عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وايي یو روایت ابن عباس سره هم پکې شته چې دا بوټي رنګورو حسن بصری عطا ابن ابي رباح او ابن جریج وايي چې دا انذرو تین حضرت علی کرم الله وجهه هغه وايي چې دا کافرو ابن مالک وايي چې دا نخلو کجوره وا ولا بالفرق چر سوي مختلف روایات دي معروف ادا چې غنم بوټو فازلهم الشیطان ازل معنی دي یا د تذلیل نه ده یا د ازال نه ده لکه باز قرتون کې فازالهما ده که ازال شي په معنا د خویولو د لری کولو سره جهاب سره ده کله تذلیل نشي په معنا د خوارولو سره د ذلت نه ده فازلهم الشیطان پس اوخو یول دی دوار لر شیطان یعنی ازالهما ازهدهما و ابعدهما لری کرو بوتل دی دوار لر شیطانان حادث جنتنا یعنی دی باعث چھوڑ شو یا ازلهما حملهما علی الذل پس ذل باندې باعث کرو دوی لر شیطان ځکه چې آیو خړو بیا دا عورتونو ظهور ښکارواله راغی دیر انذر پانی وغیرہ راشلولی پاغی پٹولی دا حالت پی بانی تواری شو ندی جنت نیویستو دا عنها زمین راجی شو جنت تا او یا راجی ری طاعت لران فازلهم الشیطان عنها نتواتین فاخذهما عنها زمین راجی که الہ لران که شیطان تراجی شی نبی دے سبب جوڑ شوی پدی مانا او یا الہ تراجی دے پس ویستو شیطان دی دوار لران نگما رها جنت ما کانا تیهی راغ نعمتن چودا دوار پاگی کیم یا ویستفر تعالی دی لرا دا نعمتن کانا تیهین وقلنا اهبتو منگا کش شئی انزلو اے آدم علیہ السلام حوابری و ابلیس والحیا او یروت کی مارن دراغلے کش شئی بعدکم لبعدن عدونا بعد استاسی بعد لرا عدوهم دشمنانی بعد بلا بعد دشمنی کئی ولکم استاسی لپارا پزمکا کی مستقرن زیر قرار دیں دا دنیاوی زندگی مراد دا قول دا بالعالیہ دے ابن زیر دا زجاج دے ابن قطعبہ دے او یا مستقرن زیر قرار دے مراد تینا اغبر زخ زندگی قبر دے دارا دا عبداللہ ابن عباس سفدان ومتاعن الہینا زیر قرار دے ومتاعن او تاسو دا پارسا اسباب دا عیش دی الہین تریوٹین پورے اے الہین قدائی آجالکما تر وقت دا برکی دو آغا اجلنو نے پوستاسی آدم علیہ السلام دنیا تراولی گلی شو بیا دیر کلن جڑاو شوا سلویخ کرتی یا سل کرتی آدم علیہ السلام دا ہندوستان دا سرزمین نا حرم شریف تا پیدا اللہ و حج دا پارا سلو حجنو باندیم خطیه معاف نشوا بیام جڑا وٹولا حتی فی خده جدائل دا آدم علیہ السلام پا دا غزینو کی دا رخصار کی کرخی جوڑی خوڑو مگو شوی دیر جڑانا او کتابون علی کی چه دا انسانیت جڑا یو تلکی کی او دا داود علیہ السلام جڑا بل خواہ کی اغا پدرنش خود داود علیہ السلام جڑا دا طول انسانان جڑا چه یو خواہ کی او دا آدم علیہ السلام جڑا بل خواہ شیم اغا پدرنش دا آدم علیہ السلام جڑا دار چانا زیادہ شوی دا بیا په حواله د مسند الفردوس د بیلمی سره جبريل علیہ السلام هندوستان ته وتراغه او د ډیر زیات جلل رحم پراغه ورته ویل چې تا کې کله رخ واچول شه سترګې وګړې دي په عرش د څه کلمه ونه لیدا ویل دل نه ویسو ویلا اله الا الله محمد رسول الله ته دمر سوچ نه کوي چې دمر کائنات کې دانم ځان سوځي کوي فاساله بحقها د په حق دی والا نبی آدم علیہ السلام مجبور شه فتلقى آدم پس دکڑ آدم علیہ السلام من ربیه دا جانب رب پلنا کلمات سے کلمی دا تلقی بالقلب وا ذکر ورطا القاو شوا او یا واسطہ جبریل علیہ السلام من جانب اللہ رالا دا الفاظ ورطا خود روشو کلمات سے کلمی اغچ دا اولی فتاب علیہ رجوع کرخی تعالی پدبانی پا قبول توبے سرا توبہ رجوع توئی رجوع کرخی تعالی پا قبول توبے سرا خو تعالی تواب دے رجوع کون کے رہے تعذیبنا
بنده چې توبه وباسي تایب دی رجوع کوي د ګناه نه. اصلي معنی توبه رجوع ده. فتوب علی رجوع کړه خدای تعالی په د باندې په قبول توبه سره. اوس دا کلمات څه شي دي؟ تلقا د ربي کلمات څه کلمې زده کړې؟ دا کلمې څه شي؟ نو دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ موقوف روایت دا دی چې دا کلمې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. او مرفوع روایت دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې حاکم مستدرک دویم جلد 100 او ولسمه صفحه کې ذکر کړی دی. هغه دا دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لما اقترف آدم الخطیه قال اللهم بحق محمد الا غفرت لي. وحق د نبی علیہ السلام بل اس نه غواړم بخنه غواړم. نو ورته ویل شو چې کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، ما خلا پیدا کړی نه دی. نو آدم علیہ السلام لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوام العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. دا نولي دا فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا حب الخلق اليك. ما تپته ولګا چې خپل نامې سره جوړه کې مگر محبوب ترين انسان ځانته. رب کریم ورته صدقت يا آدم رشتیا دی ویل انه لا حب الخلق الي لولا محمد لما خلقتك. نبی علیہ السلام نه ما پتم پیدا کړو نه وی فاسالني بحقه. هغه په حق د دعا غوښته قد غفرت لك بخنه توکل. نو مرفوع روایت دا دی چې دا الفاظ د توسل د نبی علیہ السلام او موقوف روایت د ابن عباس سے دا دی چې دا الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا او تعارض راغی د مرفوع روایت د موقوف روایت سره. اولا که تطبیق کیږي د څه ځای نه چې به تطبیق کوو چې د صحابي تفسیر د مرفوع د نبی علیہ السلام د تفسیر مخالف ښکاره شي کوشش وکړو چې دا مخالفت وځي تطبیق وشي. که بیا مخالفت نه کېده موقوف به پرېږدو مرفوع پسې بځو. رستمی په تبیان کې په دې ځای باندې ویلي دي د توسل په باب کې ویلي دلته یې ویلي دي چې توسل د آدم علیہ السلام په نبی علیہ السلام چې کوم حدیث دی هذا حدیث مخالف للقرآن. دا حدیث د قرآن کریم مخالف دی ځکه موږ نه منو. ولې مخالف دی؟ د قرآن کریم دا وایي چې د الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا دا په قرآن کریم دروغ ته تل. قرآن کریم کله ویلي چې دا ربنا ظلمنا انفسنا دي. فتلقى آدم من ربي كلمات. کلمې زده کړې کلمات منکر دي معرف نه دي. کله ویل شوي چې ربنا ظلمنا انفسنا دي دا کلمات منکر راغلي چې کلمې زده کړې دا کلمې نه دي ښودلی شوي چې څه دي. عبدالله بن عباس وایي دا کلمې هغه دي چې په سورت اعراف کې راغلي دي چې ربنا ظلمنا انفسنا ده. دا د عبدالله بن عباس خپل اجتهاد دی یا لا کل حکما مرفوع روایت دی یا اجتهاد داغلی. او د دې کلمو تفسیر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر روایت د حاکم نه مستدرک دیم جلد 6 صفحه کې دا کړی دی چې دغه کلمات دا و چې اللهم بحق محمد الا غفرت لي. اوس دا خبره کول چې حدیث د توسل د آدم علیہ السلام په نبی علیہ السلام نه منه مخالف د قرآن دی داسې مه وایه دا ناپوهي ده. دا داسې ووایه چې دا مرفوع روایت مخالف دی مقابل د موقوف روایت د ابن عباس صاحب ته. داسې ووایه داسې ووایه چې دا حدیث د رسول الله د ابن عباس صاحب د قول مخالف راغلی دی. نو بیا به د رستمي ګریوان خپله فیصله وکړي چې مرفوع قبلول پکار دی که موقوف قبلول پکار دی. موقوف به راخلي که مرفوع به راخلي د رسول الله مبارکه حدیث به مخکې کړي او که نه د صحابي فتوا به مخکې کړي خپله فیصله کړي. بیا هم الحمدلله دې کې نزاع نشته. د عبدالله ابن عباس صاحب قول د رسول الله مبارک قول یوه معنا ده صرف دومره ده. عبدالله ابن عباس صاحب چې کوم الفاظ ویلي دي په دې کې الفاظ الدعا ښودلی شوي دي او کوم چې نبی علیہ السلام حدیث هلته ذکر دی په هغې کې طریقة الدعا ښودلی شوې ده. او طریقة الدعا چې کوم دی توسل بالنبي صلی الله علیه وسلم دی او الفاظ الدعا دا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ګوره اللهم اغفر لي بحق محمد داسې ووایه. دا اللهم اغفر لي الفاظ الدعاء ده بحق محمد طریقة الدعاء ده. د دې دعا د استجابت طریقه دا چې وسیله ونیول شي نو ښه قبلېږي. لکه شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه یو کم 40 صفحه کې وایي چې د چا دعا نه قبلېږي غواړي دعا مې قبوله شي توسل کې د رسول الله مبارک پیش کړي. نو دا توسل چې کوم دی دا طریقه د استجابت الدعاء ده. دا الفاظ الدعاء نه وي که ته ټول عمر وایي د رسول الله په خاطر خدای د رسول الله په خاطر او خدای د رسول الله په خاطر نن الفاظ د دعا دي. دا خو الفاظ د دعا نه دي. ته به نور الفاظ وایي د دعا دا به طریقه د استجابت ګرځي. تدافع نشته دی. د عبدالله ابن عباس صاحب کې الفاظ الدعا دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا بحق محمدنا. دا بحق محمدin چې دی دا د حدیث د عمر فاروق صاحب د مستدرک نه ثابتېږي چې دا آدم علیه السلام دغه الفاظ د دعا استعمال کړه خو وسیله یې په نبي علیه السلام ونیوه. دا پکې لوی ملا دی ګډې وډې وایي خلکو ته دا کتاب کې دا لیکلي وي دا حدیث وي د قرآن مخالف دی. قرآن کله مخالف دی؟
قرآن خدا ویلی منکر لفظ چې تلقى آدم ربی کلمات تفسیر استه اول د نبی علیہ السلام نه وپوښته چې یا رسول الله دا کلمې څه شوې؟ هغه ورته وویل چې لما اقترف آدم الخطیه نو قال اللهم بحق محمد الا غفرت لي. نبی علیہ السلام دا تفسیر کړی دی. او عبدالله بن عباس صاحب دا ویلي چې ربنا ظلمنا انفسنا الفاظ دي. وتلقى بس دکړه آدم علیہ السلام ربی له جانب خپلنا کلمات چن کلمې فتاب علیه پس رجوع کړه خدای تعالی په دغه په قبول توبه سره انه یقینا خدای تعالی هو التواب اونده توبه قبلون کې ذات در رحیم او خاص مهربان دی. دې تواب دی رحیم دی. دا پس کله د انعامات سره د تعالی صفاتان راوړل شو چې یعنی تاسو نه خطا کیږي لکه د آدم علیه السلام نه چې شی و تاسو به ګناه کوئ هغه نه خطا و خدا تاسو ګناه کوئ خدای تعالی تواب دی رحیم دی. که څه در نه وشو مخالفت اول خو الناس اعبدوا واطیعوا ربکم او که بیا څه مخالفت راغی رجوع کوي د رجوع په صورت کې خدای تعالی تواب رحیم دی قبلوي لکه د آدم علیه السلام د خطیې په صورت کې چې توبه قبوله کړې وه. حشویه یو جماعت د اهلسنه والجماعت په خلاف دی او وی دا وایي چې پیغمبران نه ګناه کېږي. نن سبا وهابیان هم پرې قایل دی، جماعت المسلمین اسمانیان پرویزیان دوی ټول د عصمت انبیا منکر دی، مودودیان منکر دی. دوی وایي چې انبیا علیهم السلام معصوم نه دي د ګناه نه، دوی نه ګناه کېږي. دوی په نمونه کې دا پیش کوي چې موسی علیه السلام نه قتل شوی دی او ابراهیم علیه السلام د هاذا رب لفظ ویلی دی او یوسف علیه السلام چې کوم دی زلیخې بیبي ته د هم او د قص ارادې شوي دي او فلان ډېر اشیا پیش کوي. دا ټول د جواب دا دی چې هغه قتلونه عمد نه دي یا خطا ده. خطیات د انبیا علیهم السلام نه کېږي، ګناه نه کېږي، ګناه کې قصد وي او هغوی قصد نه و. فوکزه موسی فقضا علیه، نو موسی علیه السلام خلاصې کړو یې په څپېړه ووهه په څوکې ووهه هغه مړ شه. نو د خو اراده د مرګ نه وه، دا چې مدري څپېړه هغه ته رسېده مړ کېده هغه به اجر کړو. نو دا خطا وي، خطا کېږي، ګناه د پیغمبران نه کېږي، ګناه کې قصد وي، قصدن یو کار پسې تلل او کار کول دي. هر چې خطا ده ته یو کار کې مخې ته بل راشي کار دی یو دی. لکه مثال په طور ګوره تاسو قتل عامد قتل خطا بل کړی دی، ته ولې مرغۍ او ډز هغه وایي ډز لاړ شي سړی ولګېږي، نو دا خطا ده که نه؟ تا خو رښتنه تا بل کار کولی دا پکې منځته راغله. نو انبیا علیهم السلام نه غیر قصدي داسې کارونه شوي دي چې ته خطیات ویلی شي، ګناهونه ورته نه ویلی کېږي. عصمت انبیا د اهلسنه والجماعت اجماعي عقیده ده. څلور مذهبونه په متفق دي چې انبیا معصوم دي او څوک چې انبیا علیهم السلام ته د ګناه او څه نسبتونه کوي دا د اهلسنتو خلاف دي. حشویه وډه د حشویه ورته وایي، هغوی د عصمت انبیا منکر دي او د آیت د هغې دپاره ظاهرا استدلال کړي چې ګوره دلته مخالفت کړي. قاضي ثناء الله پانی پتکی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کې د حشویه فرقې په جواب کې وایي چې موږ چې انبیا علیهم السلام معصوم ګڼو، نو د جمهور رایه دا ده چې د وخت د پیدایش نه بلکې د وخت د بعثت معصوم دي، د وخت د بعثت نه معصوم دي. او دغه وخت آدم علیه السلام لا نبی نه و چې دا کار ته نه شوی. جنت کې نبوت څه کوي؟ نبوت خو د انبان دی چې غیر ته اخبار ورکړي، هغه کله څوک پیدا نه و. نو هغه ته اخبار نه کوي، هغه چې نبي جوړ شو علیه السلام په دنیا کې جوړ شو، نو دا کار که د ده نه شوی دی دا قبل النبوت شوی دی. او جمهور رایه دا ده چې بعد النبوت عصمت قبل النبوت نه بعضې کارونه کېدی شي. دا یو جواب دی، علامه قرطبي دا کړی دی. دویم جواب دا دی چې دلته چې کوم نهي راغلی ده چې لا د شجره دا نهي تنزیهي وه، نهي تحریمي نه وه او نهي تنزیهي د جواز ترجمه کېږي. په هغې باندې که عمل وکړی شي فقط خلاف اولا وي او خلاف اولا د انبیا علیهم السلام نه کېږي. دریم دا کار چې آدم علیہ السلام کړی دی ناسیه نه کړی دی، لکه رب کریم فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما، یادت نوتا دا نسیان کې شوی دی. هغه خبره یاد وتلی چې زه داسې مامورما. څلورم دا کار چې آدم علیہ السلام کړی دا خطا اجتهادي ده. کم مشارلې بوټی چې و دا کوشش اجتهاد وکړي چې دغه بوټی مخوره هذه شجره خبره به په دغه بوټي کې د دې هم مثل بل د غنم بوټي کې یا د انګور بوټي کې بنئ، د به ذاتی د مشارلې بوټي نه خوراک نه کو، د هغې په هم مثل جنت کې بل بوټي او د هغې نه خوراک وکړه. نو دا خطا اجتهادي وه او خطا اجتهادي په صورت کې له اجر واحد، یو اجر ورته ملاوي. او دا چې دته دنیا کې سرزنش راغی نو دا لویان خلق دي او لوی خلقو نه چې په معمولی خلاف اولا موږ خدای تعالی سرزنش دنیا کې ورکوي. دا د خواص او د عوامو فرق دی. دا دومره لوی خبره بیا دنیا کې دومره جوړول څه په دې دا نور خلک یری او دوی د پر په آخرت کې ذره هم نه پریدي چې ګنه د هغې څه بدل پاتې شي. نه،
آخرت دوی مکمل چې کم دی صفا او پاک وي، دنیا کې داغه انتقامونه تنا اخیستل شوي. قلنا اهبطوا منها جميعا، وی مونږه آدم علیہ السلام او حوا بی بی لره کوشیا منها د سماو دنیا نه جميعا په غونډه باندې. دا خو ورته مخ کې ویلو چې قلنا اهبطوا، نو دا بیا ویلی وی ولی چې ورته کوشي هغه نو کوشي چې بیا ورته وی کوشي نه، چې ورته وی کوشي هغه کوشو بس. یا دا د غیر پر تاکیدی محض ده، او یا تحقیقی خبره ده چې نه اول ځل هبتو سره کوش کړي شو سماء الدنیا تا، هو اسمانون نبر جنت ته، نو را کوش کړي شو اول اسمان تا، او فثانی هبتو منها من السماء الدنیا، اغلتا کوش شي د جنت نا، او دلته کوش شي منها د اول اسمان نه جميعا په غونډه. فاما یاتینکم، اما کدا ما زائد ده، او ان پکې ان شرطیه ده. فإن یاتینکم، پس کچری راشی تاسو ته پتا کې ځوانې منی د جانب زمانہ هدن ته هدایت. هدن مصدر دې په معنا د هادي سره، کراشی تاسو ته زما د جانب نه یو هادي چاغا انبیاء علیهم السلام نه آغا کتابونه دي. فمن تبع هدایا، چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما، فلا خوف علیهم، پس نه به یرا په دوی باندې. بشارت ده، بشارت باب ختمیږي، بشارت راغی، نه به یرا په دوی باندې. ولا هم يحزنون، او نه به يحزنون چې غم کی دی بغم نه کوي. خوف راضی په متوقع باندې او حزن راضی په واقع باندې، دا فرق دی. یو کار چې واقع شوی سړی په خفګان کوي، او یو کار چې رستو را روان دی ته تیریږي دی ته خوف وای، او که کار شوی دی ته په خفای دی ته حزن وای. فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، یعنی فلا خوف علیهم فی المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. او وسدین بعد نظارت والذین کسان کفروا چې کفر وکړ، یعنی انکار وکړ د دعوی زمانہ، چې ان الله على كل شيء قدیر، انه بكل شيء علیم. او دارنګي ما ورته ویل چې اعبدوا ربکم، د دې اطاعت مخالفت وکړه، وکذبوا او تکذیب وکړه، نسبت د دروغ وکړه، بیا آیاتنا آیتون زمون لرا، زمون آیتون ته د دروغ نسبت وکړه. یا مراد د آیاتنا آیات الکتب دی، یا مراد د آیاتنا معجزات الانبیاء دی، یا مراد د آیاتنا خاصتا قرآن کریم دی، یا مراد د آیاتنا دلائل عقلی دی. وکذبوا تکذیبیو که پا دلائل زمون سرا، یا تکذیبیو که پا معجزات د انبیاء علیہ السلام سرا، یا تکذیبیو که پا آیاتن کلها سرا، یا تکذیبیو که بی آیات القرآن. اولئک دغه کسان چې اصحاب النار اهل د جهنم دي، دوی به فیها په دې جهنم کې خالدون همیشه وي. بیا وتنا وزنا درود شریف ولله. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم وإیایا فارهبون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ بقرہ اول سپارہ، رکوع نمبر دے سلورم، آیت نمبر دے سلویختم. ددی جنا بعد دا سورہ بقرہ دا حصے اولنی چی ترقل من کانا عدو لجبریل پوری لگی دلیوا پا اثبات التوحید باندے داغی دریم باب شروع کی. گتی مو آتا نا کار دوران لگی تیزم کا تیز کلو. نو داغی دریم باب دا دی موضیانا دا راروان آیت نمبر 9 سلویختم پوری چی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. دا دریم باب خلاصہ بیان دا یولسو اوامرو او دا چند نواهیو دی.
سو اوامر و نواہی داغی بیان او ما سبق کی خطاب عام فیا ایھا الناس اعبدوا سرا او دلتا خطاب خاص دے بنی اسرائیل لرا اولاد دا یعقوب علیہ السلام دیتا فروعی یول سوامر دیو داغی ذکر دی یو پلفظ دا اذکرو نعمتی سرا او دویم امر و اوفو بعہدی دریم و ایایا فرحبون امر بالتقوی دی سلورم امر دی پیمان سر و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم او پنزم اقیم الصلاة شپگم و آتو الزکاة اوم ورکعو مع الراکعین اے مع المصلین الذین هم یرکعون فی صلاتهم چه مسلمین دی دارنگی بل امر دے پا واستعینوا بالصبر کی پا استعانت بالصبر سرا او بل امر دے پا استعانت بالصلاة سرا او پا آخر کی دا دے باب ختم شوی دی پا تخفیف اخروی سرا پا لفظ دا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون دا باب ختم دے پا وعید سرا او دا اذ نجیناکم نا باب رابعہ دی نحسی اولی دی صورت نو یو پا دی باب کی بیان دا 11 اوامر دی خاصتا یو قوم لرچ بنی اسرائیل او چند نواہی دی لا تکونوا اول کافر به لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا لا تلبسوا الحق بالباطل لا تکتموا الحق اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یعنی دا سکار مکوئی ناول یول سوامر دی باب کے راضی او پنزن نواہی راضی او پا بنی اسرائیلو کی او جماعت دے چاغا جماعت دا حادمی الاسلام چا دا اسلام نڑون کی دی دغا دا اسلام نڑون کو سلاستا صفات زمیمہ دا لکسلین برابر ولی فضاوی دری صفات زمیمہ دا آغا کسانو چی یهدمون الاسلام آغا اسلام نڑی اول صفت زمیمہ اشتراء الدین دی دین خرسولو پاغی پیسے خستل او دویم کتمان الحق دی و تکتم الحق او دریم چی دی ترک العمل دی بلتا امر او خلا عمل نکول دا مرض چکل راشی چی آمرین بالمعروف وی خو عاملین نوی او مسئلہ دا کتمان حق شروع شی او دین خرسولو پاغیبان اشتراو پیسے خستل شروع شی دا صفات سلاسہ چی پار جماعت کیوی دا جماعت دا اسلام دا بنیاد نڑون کے خلق بنیاد دا اسلام بردوی دا لاسا نڑی یول سوامر دا دی باب خلاصہ دا 5 نواہی خاصتا قوم دا بنی اسرائیل لرا او پدوی کیو جماعت چی نڑون کے دا اسلام و داغی سلاسہ صفات زمیمہ چی کتمان حق دے اشتراء الدین دا او ترک العمل بالمقابل دا آغا جماعت چی آغا نڑون کی دا دین دی دا دی پا مقابلہ کی سا جماعت دے چی آغا مضبوطون کی دا دین دی او آغا
موقنین دی. ثلاث صفات حمیده دا غی بیانیږي. یو استعانت بالصبر دی، بل استعانت بالصلاة دی، او بل خپ یقین سرا پدې خبر یقین ساتل دي چې انهم الیه راجعون، بعد الموت عقیده باندې مضبوط یقین ساتل. بیا په آخر کې د نعمو شکریه تا بنی اسرائیل ته بیان ادا کیږي چې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي، او تفصیل د نعمو کې لوی نعمت دا دی چې انی فضلتکم علی العالمین، شکریہ ادا کړئ. او کینا ادا کوي نو د هغه ورځ د عذاب نه ویریږي چې لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دا وعید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اسراء پمانا دا عبد او دا صفوت سر راضی فلغت سریانی کی، او ایل راضی پمانا دا اللہ سرا معبود. نہ اسرائیل مانا دا عبداللہ یا صفوت اللہ، چدا لقب دا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی نعمتن زمان، التی انعمت علیکم چی ما انعام کڑی پتا سبان دی، چاغا عبارت دے د فلق البحر نام، نجات دے من قوم فرعون، دشتا دتیہ کے سخت گرمئی کے تذلیل الغمان دی، فسخت الوگ کے انزال المن والسلوام، وباس الانبیاء فیکما، وجعلکم ملوکا الہ العالمین، تاسو بادشاہان دزمکم جوڑ کڑیں، انزال دا عدیم کتاب توراتم تاسو توکم، خپل زمن کے پنورو قومنو اہل ادیان باندے تاسو بہتر کړی. دا انعامات دی یادې کړئ. یادول سمانا دا یعنی وحفظو یادو ساتیم، یا اذکرو مانا وشکرو، شکر ادا کیم، داغی شکریہ ادا کړئ. عام خلقنا مطالبه د دیو چې عبدو ربکم. بنی اسرائیل د دغه داوی ظاهرا منن کیو، اغوی ته اوس ندا دا چې اینه مطالبه دا چې اذکروا نعمتي، د هر څیز نه مخکې شکریہ دا، حتی کہ د ایمان نه ذکر د شکر مقدم کو. ناشکر سره دا ایمان مخ تعالی درگاہ کې نه قبلی. وآمنوا بما انزلت دا دا اذکروا نعمتنا بعدو کے راضی. واوفوا بعهدی، وفو کئی پوادی زما سرام. مراد دوادینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مراد دوادینا امتثال الاوامر دیں. زچ د اعبدوا ربکم مطالبکم واغفزیر اولین، کدا اذکروا نعمتی مطالبکم واغفزیر اولین، یا اوفو بعهدی، وفو کئی پوادی زما باندین ما عہد فی التورات، آغا چی تورات کی دوی تپی باندی اوامر کلیشوی واغیت اشارہ دام. او یا هغه میثاق ته اشاره ده، ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. قتاده صدا قول یا مراد دوا دې نوادا غزلی د چې د میګیانو په شکل تمام عالم پیداش، او رب کریم مطالبه وکړه چې الستو بربکم، قولوا ویل قالوا بلا. هغه وعده
او فی زموفوکم بیهدکم پواد استاسبان چه وعده بالاصابت دان یا جزا دنیاوی اخروی دان دنیا آخرت کے با بدلی درکم. انتری اوامر شو دعا یوم د نعم شکریا دا کئی بل آغا وعدے پر زیبان نروڑائیں. اوفو بعہد امر شنو اوفی بعہدکم جواب امرش او جواب امر مجزم وی او جزم د نواقص په حذف دار فعلت سروي او فی کی حذف دیارا. دریم دا ویا یا فرحبون دا اصل دے فرحبونی نن قاعده او یاد متکلم حذف کړي شو کسر د نن دال د په حذف دیا باندې فرحبونی ویریږي زمانہ ایا خاص زمانہ ویریږي. رهبت خوف مع التحرز طویلیش هغه یاره چې دنه پزړو کې وي او په ظاهري وجود باندې لچ نوي او ځان دا سره ټول کړي نوي هغه تخوف وي. هغه یاره چې یاره دومره شي چې ظاهري هغه ته وګوري دا ځان دا سره ټول کی معشوم کې تاسو وګورئ کله چې دی ویریږي بلچ پیو شي ویریږي د یری پټین کې ډېر سره غون شي دا غونډې دو پټین کې چې کوم یاره د دې ته رهبت وي. درې مې یو یاره د چاغي ته وجل وي هغه یاره د چې په ظاهري اندامونو یړه چولګي غوسه ورته وکي معشوم ته دی ورپی نو کچرتا زړه کې وډار شي ځان راټول نکی لړچ پیران شي دا خوف دی. او کچرتا ځان راټول کې خوف مع التحرز دا رهبت دی. او که پاندامونه بی اختیار رپیدل رالل دا وجل دی وجلت قلوبهم. سلورم مطالبه د بنی اسرائیل نه دا د چې امنو بما انزلت مصدقنا داود صداقت قرآن وړاندې پیش کړی و چې دا رښتینه من عند الله دی غفاتو بصورت من مثله. اوس بنی اسرائیل چې تورات باندې د ایمان عقیده لري لیکن د قرآن کریم منکرین دي خاصتا دوی مطالبه دا چې امنو ایمان وروړي تصدیق لري بما فهغه قرآن کریم انزلتو چې ما نازل کړم. عائد ما موصوله لره مقدر دی یعنی بما انزلته چې ما نازل کړی دی سله کې لابودی د عائد نوی او مصدقا د ضمیر د انزلته نه چې مقدر دی حال لین. تمام قرآن کریم کې چې مصدقون مرفوع راشي دا صفت وی د پاره د قرآن کریم او کمزې کې چې منصوب راشي دا د هغه نه حال وی. وحالی کون دغه قرآن کریم کې مصدقا چې تصدیق کون کې لمان دا هغه کتب ما کوم چې تاسو سره دي چې عبارت د تورات او انجیل نه دي. دا چې اوس عرف کې خلک وایي چې قرآن کریم هغه لاره ناسخ دی او رب کریم وایي چې نه مصدق دی. نو دا خبره چې قرآن کریم نور کتب لره ناسخ دی دا یو عام په زبان مشهور خبر ده او غیر تحقیقی خبر ده. قرآن کریم د ما سبق کتب مصدق او مؤید دی ناسخ نه دی. نسخ زمون دین شریعت چې د مخ کې دین په بعضی جزئیاتو کې کړی دا بعضی جزئی فروعی مسائلو کې نو چې کوم ځای کې دا چې مصدق راځي دا غي معنا څه ده او ناسخ راځي دا غي معنا څه ده. نو ناسخ په بعض الجزئیاتو کې لکه حرمت د غوښې د خنزیر او یا چې کوم دینو دا حلت دا غوښې دا اوخانو او دا البانو دا غي او یا تعظیمی سجدال تراوا و حرمتی په دین زمون کې د څه ځپسې جزئیات شته دي. باقی پا عقائدو کی پا صدق اخباری کی اصولی مسائلو کی دا آغی مصدق دی.
پاہلی کون دا قرآن کریم کی چدا مصدق دے دا آغا تورات انجیل ما کم چی تاسو سردین یعنی موافق دے آغی سرا پا بیان القصص کی موافق دے آغی سرا پا باسط النبی کی موافق دے دا آغی سرا پا نعت النبی کی علیہ السلام موافق دے آغی سرا پا بیان الوعدات کی موافق دے دا آغی سرا پا بیان الوعیدات کی موافق دے داغی سر پا دعوت اللہ کی موافق دے داغی سر بالایمان علی الانبیاء بلا تفریقنا چی ایمان با انبیاء بی تفرقی راوڑی ولا تکونو تاسو مجوڑی گئی مگر زیگے ولا کافرین بھی اول کفر کو ان کی پدغا قرآن کریم باندیں ضمیر دا بھی راجی کا منزل لران بما انزلتہو چا قرآن کریم او یا راجی کا بما ماہم لران پر اخفل کتب ماول کافر میں جوڑی گئی ستاسو کتب کم دا کلام شریف تصدیق شتری ولا تشترو بیایاتی ثمنا قلیلا او ما خلی تاسو بیایاتی یعنی بکتمانی آیاتی وپٹولو دایتنو زما سرا ثمنن قلیلا عوض یسیرا یعنی کٹول دنیا مربان دی واخلین ما متاع الدنیا فی الآخرت اللہ قلیلا دنیاوی متاع دا آخرت پا مقابل کے قلیل دا لگم پہ ما قلی یعنی کٹول دنیا مواخلی دا قلیل دا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ او خاص زمانہ فَاتَّقُونَ پس اوساتے تاسو ځانونه د عذاب زمانہ بالایمان په ایمان سره حاصل تقوا په معنا د وقایت سره دی ځانونه اوساتے د تعذیب زمانہ بالایمان د امینو مطالبه قبول کړ ځکه پدې کې شکر د نعمت دی محرفین د دې دور دایت دا غلطی ترجمه کولنا سم مسائل را استلی دی او وای چې په رقیو په دمونو باندې او یا په تعلیماتو د کتاب الله باندې تنخواه اخستل دا ناروا دي نو دا یاد ساتي چې یو مسله د تعلیم الکتاب دا درس کول او بل مسله دا امامت دا عبادات بدنیه وغیرہ او بل مسله د رقیه د دمون دا او بل مسله د تلاوت محضه دا ختمونه دا چې په دې باندې پیسې خستې شي یو اجرتن دی او بل هدیتن دی په اجرت کې لابودی د تعین الوقت والرقم پیسې متعین شي وخت متعین شي کيو د دې دوه سيزونو نه چې نه پکې وخت د تعین او نه پکې پیسې تعین راغلیو سي ورکړل دا هدیه دا اجرت نه دی اجرت ویلې شي تنخواه تا تنخواہ اخستل پا تعلیم و کتاب اللہ بانی و پا رقیہ باندی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا نزد باندی دا استیجار باطل دے امام احمد امام مالک امام شافعی رحمہم اللہ دا دریوڑ امامانو پا نزد باندی استیجار صحیحہ دے ځان په مسله پویوي باج خلک دلتا د بوتلان عدم جواز جوړي دا دغه کم فهمی ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استیجار علی تعلیم الكتاب یا استیجار بالامامت امامت په اجرت سره کول یا تعلیم او درس په اجرت سره کول دا استیجار باطل غنی باطل او درې وړ امامان د استیجار صحیح غني بعضی فقهاو د باطل او د صحیح او د جائز غیر جائز فرق نه لیکړي د امام صاحب د قول نه تعبیر کړي په غیر او جائزن سره او د یاران د نور امامانو د قول نه تعبیر کړي په جائزن سره
نو لانجه دا جوړه شوې ده چې وګوره امام صاحب ورته ناروا وایي. د امام صاحب قول د عدم جواز نه دی، د امام صاحب قول د بطلان دی. بطلان زه فرق خایم چې بطلان او عدم جواز کې څه فرق دی. تعلیم او درس باندې تنخواه اخستل د احناف متأخرینو په نظام جایز دی، خو اسلاف او متقدمین لکه امام ابو حنیفه دی ته باطل وایي. د باطل معنی دا ده که تاسو دا مسله د اجرت وګورئ په کتاب الامامت د کتب الفقه کې نشئ پیدا کولی. دا مسله که تاسو پیدا کوئ دا به په باب الاجاره کې پیدا کوئ، تاسو دا به په باب الاجارات کې پیدا کوئ، کتاب الاجارات کې. نو دا چې دا فقهای کرام زمونږ دا مسله په امامت او په صلات کې نه ذکر کړي او دا وړي وړي کتاب الاجارات ته، نو دا مسله د قضا ده. وسه د امام سے مقصد دا دی چې یو محتمم دی د یو مدرس سره په 10,000 روپۍ تنخواه اجرت وټاکو چې دا بدر کو، یا مقتدیانو د امام سره په 2,000 روپۍ باندې اجرت وټاکو چې دا بدر کو. مرور د وخت سره محتمم دی مدرس ته پوره پیسې ورنکړي، یا د مقتدیانو امام ته تنخواه وصولی ونکړه. دا امام او دا مدرس قضا ته لاړه چې د خلکو ما سره تعین کړی دی د اجرت، ما زما حق خوړلې دی، ما ته پیسې راکړي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا استیجار باطل دی، محتمم ګټلې دا او مقتدیانو ګټلې دا او اخون کاکا دوړه دوړه قضا کې تینا خسته نشي چلان جراله. وې ځکه دا اول نه چې کوم استیجار شوی دا اجرت نه رسي شوی، دا استیجار باطل دی. یعنی دا عقد اجاره چې په دی اول کې شوی دا په عبادتو کې شوی دا او په عبادتو کې وایي چې عقد اجاره صحیح کیږي نه. امام سے مقصد د قضا پورې خبره ده چې کبیا لانجر آل نو محتممی ګټي، مدرس ته تنخواه نه ورکي او بس تنوي خوړلې دي، ځکه وای دا مخ کې نه دا عقد نه دی شوی، دا په عبادتو کې راغلی او اجارات په معاملاتو کې راځي نه په عبادتو کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقih دی کناغا دا ارسی زور کوئی ته کوزي. دا نور درې واړه امامان وایي چې نه استیجار صحیحه دی. کله چې لانجراله د مقتدیانو د امام صاحب نو قاضي به فیصله په حق د امام کې کوي او د مقتدیان نه په زبردستی سره دا پیسې اخري چې کمیټه کوي. نو بنیادی اختلاف د درې امامانو د امام صاحب سره په جواز عدم جواز کې نه دی، د اختلاف د دې سره په بطلان او صحت کې دی چې عند القضاء د اجاره ابتداء صحیح شوی وکنه امام صاحب وی دا باطل ده په عبادتو کې شوی دا او اجارات راځي په معاملاتو کې، او درې وړه امامان وی چې د اجاره صحیحه. پاتې شو په تعلیم الکتاب او په رقیو په دمونو باندې اجرت اخستل جایز دي که جایز نه دي. ګوره خبره یو د بطلان او د صحت ده، یو د بطلان او د صحت ده، یو د جواز عدم جواز ده. نو استیجار په تعلیم الکتاب درس و تدریس باندې او دارنګي په استیجار په دمونو باندې دا جایز دی. دلیل ور باندې دا بخاری شریف دوا حدیث دي. یو حدیث مبارک درقی متعلق دی، دویم جلد بخاری کتاب التفسیر فضائل سورۃ فاتحہ، دا کتاب التفسیر دا اول ابتداء دا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی وای چې مونږ لاړو یو ځای یو کلی ته، مونږ دا غینه مطالبه وکړه چې مونږ تشپرا کړی، شپه را نه کړه. په دې قوم کې لدغ پیدا شه سمار یا لړم وخورو. مونږ تراغه حل فیکم راقن، تاسو کې دمګر شتا. مونږ ویل هغه پورې دم درته نه کوو چې ترسو مونږ ته جعل مقرر نه کوي، تنخواه. کم وزیتی کی خبری سره وشوي خو راځي رااله په 30 من الغنم سرا 10 غډان. بو سید خضری سے برتوی 10 غډان برا کې نو دا برته دم تعین موکو هغه 10 غډانو منل ورغه دم یو کو اسړې جوړ شو په فاتحه شریفه دم کو 10 غډان را روان کړل.
یو صحابی په دوی کې دیتا د توای چې اخذت علی کتاب الله اجرا، تا د قران کریم په تلاوت باندې شی واخسته، دم خصوص شی د تلاوت دی. نو هغه ورتوای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو پښتنو راځي چې لاړ. کله چې نبی علیہ السلام تعالی روایت د بخاری د دویم جلد کتاب التفسیر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل اما تعلمون انها رقیہ، دومره نه پوهیږئ دا خودم دی. خلق په غلطو دمونو باندې لګیا دي، پیسې اخلي، تاسو په کتاب الله نشي اخسته. ان احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله، غرتن خا اغل چې تاسو په کتاب الله واخلئ. وجعلوا لي سهما، ما تم پکې برخه راکړئ. دا وجعلوا لي سهما نبی علیہ السلام ودی وی چې د خلکو د ذهن نه دا شبوزي بالکل، چې بیا ونه وای کله چې نه دا هو جایز نه دي. نو زمونږ د ذهن نه شوبې الحمدلله وتلی دي، خو د پنځپیریانو د ذهن نه شوبې نه وځي. ځکه چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د نبی علیہ السلام د احادیث مخکې